سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي اتلان به سبا د آیرلینډ پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبه ترسره کړي چې افغانستان آیرلینډ ته دا مهال ډېرې ټسټ لوبې ترسره کړي دي چې ټولې افغانستان ګټلې دي. خو انشاءالله سبا به هم یو ډېره ښه لوبه ترسره کېږي. که وګورو افغان لوبډلې کې ډېر ځوانان لوبغاړي اخیستل شوي دي او داسې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. نو انشاءالله سبانۍ لوبه کې افغان لوبډله به ډېره ښه لوبه کوي. افغان لوبډلې نن د ایرلینډ پر وړاندې سبانۍ لوبې لپاره خپل تمرینات هم ترسره کړل چې ډېر خوندور په زړه پورې تمرینات یې ترسره کړل. تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ د ټسټ لوبو لپاره خپله لوبډله اعلان کړله چې په دغه لوبو کې ځوانانو ته هم چانس ورکول شوی دی. سینیره لوبغاړي به هم پکښې لوبېږي. رحمان الله ګربز په لومړي ځل ټسټ لوبو کې لوبېږي او داسې خلیل ګربز هم لوبډله کې راغلی دی چې په ایلسټي سیالیو کې ډېرې خوندوره په زړه پورې لوبې کړې دي. نو انشاءالله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې به هم ښه لوبې کوي. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ به لومړۍ ټسټ لوبه ترسره کېږي. د ټسټ لوبه وروسته بیا 3 ورځنۍ لوبې ترسره کېږي. د 3 ورځنیو لوبو وروسته بیا 3 شلاوریزې لوبې ترسره کېږي چې دغه ټولې لوبې په افغانستان کې پر ملي سپورټ تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. لومړۍ ټسټ لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9 بجې پیلېږي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم نور سره واوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.